یو ملګري پوښتنه کړې وه چې له 9 میاشتنۍ مېرمنې سره چې په خېټه یې بچی وي څنګه سیکس وکړو. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګوګلي نشان ووهئ. مننه. یو ملګري خپله پوښتنه کړې وه چې پوښتنه یې ډېره مخکې کړې وه، بلکې موږ وخت نه درلودو، خو اوس مو د هغوی لپاره دا ویډیو جوړه کړې ده. د هغو ملګرو لپاره چې مېرمنې یې 9 میاشتنۍ وخت لري، یعنې ماشومې ورځې یا آخري ورځې وي او دوی داسې وي لکه اور باندې چې ډوډۍ کېږي یا هم سم ګرم وي او نشي کولی ځان کنټرول کړي. نو بیا یې پوښتنه کړې وه چې زه کولی شم له دغسې مېرمنو سره یعنې مېرمنې سره کوروالی یا سیکس وکړم که نه. د دې لپاره خو زما او د تاسو لپاره داسې یو توصیه ده، یو داسې یو کار دی تاسو به داسې وکولی شئ. یو خو تاسو هر ټیم کې سیکس یا کوروالی مه کوئ، ځکه چې کله هم ستاسو مېرمن په بلاربښت یا هم د 9 میاشتنۍ آخري سفر و، هېڅکله هم مېرمنې ته مه ورنږدې کېږئ. هر وخت تاسو خپل مېرمن چاپي کوئ تر څو د هغې بدن سالمه او روغ پاتې شي. که چېرته هغه مېرمن په مشکل کې هم وي او په خېټه یې بچی هم وي، بل تاسو خپل کوتک هم پسې راویستلی وي او نه یې پرېږدئ تر څو ځان نه یاستئ سړ کړی یا هم ځان مو نه وي یخ کړی پې باندې. د دې لپاره تاسو هېڅکله هم دغه کار مه کوئ. که بیا هم تاسو کوئ نو تاسو د هغې مېرمنې څخه په دې طریقه ګټه اخیستلی شئ چې مېرمن به په هغې خېټه باندې هېڅکله هم زور مه راوړئ، ځکه د مېرمنې آخري ټیم وي او تاسو ورسره یو ځای کېدل غواړئ. نو تاسو په مېرمن هېڅکله هم بوج مه راوړئ. اوله خبر خو دا ده چې هېڅکله هم په دغه وخت یعنې یوه میاشت هېڅ داسې کوروالی یا سیکس مه کوئ او پوره شاور واړوئ، ځکه چې ستاسو ماشوم سالمه پاتې شي او ستاسو مېرمن هم روغ صحته او سم طبیعته پاتې شي. که تاسو په دغه ټیم کې ورسره سیکس وکړئ، کېدای شي د مېرمنې وخت مو کم وي، یعنې د هغه بچي د وتلو یا هم دې دنیا ته د راتللو وخت کم وي او تاسو یې پرې خراب کړئ. تر ټولو ښه خبره دا ده چې په دغه وخت کې تاسو د کوروالي یا سیکس څخه ډډه وکړئ، یعنې یوه میاشت تاسو وچ وګرځېږئ او ځان سم په تنور کې واچوئ او ښه ګرم شئ. چې کله ښه تاسو د خپلې مېرمنې دغه اولاد یا ستاسو ماشوم دې نړۍ ته راغی، تر 40 ورځو نور هم انتظار وکړئ تر څو ستاسو بدن کې هم مني روغ پاتې شي او هم ستاسو مېرمن روغه پاتې شي. 40 ورځې د انسان په بدن کې مني دومره قوي کېږي چې له حد نه خوا بیا به تاسو له هغه څخه 2 چنده زیات خوند واخلئ او 2 چنده به مو ښه سیکس یا کوروالی وکړئ. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب ونکړئ. د هغو خلکو چې دا مشکل وحل شوی وي، تر بلې ویډیو مو په لوی خدای پسپارم. ښه وخت.